22 کلنه سکینه مهدیار د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو له کلونو راهیسې د کندهار په سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک کې د انجونو د ریاضي د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي. السلام علیکم. میرمن مهدیار وایي له خپل ولایت کلي کور لري د دندې له ترسره کولو څخه یې موخه دا ده چې ټولنې ته وښیي چې میرمنې پیاوړې دي او ټولنې ته بدلون ورکولی سي. سکینه مهدیار د دې ترڅنګ غواړي د هیواد د وګړو او ولایتونو ترمنځ اړیکې عادي او د تعصب پر ضد مبارزه وکړي. انگیزه ما زیاد هست. یکی این هست که ما برای زنها یک الگو باشم که افغانستان میگه همیشه به هر ولایتش بریم ناامن است، ولی من نشان میدم الگو باشم. امیدوار هستم که الگو باشم برای تمام افغانها و مخصوصا برای زنها که ما زنها هم میتوانیم چون که ما جزء از باشنده های افغانستان هستیم، ما میتونیم زنها افغانستان تغییر بدیم و یک آینده درخشان داشته باشه. دوما که من به خاطر چی ولایت ناامن انتخاب کردم، به خاطر که من میخوایم که این جنگ از بین بره. جنگ زمان از بین میره که علم و دانش داشته باشیم. دغه بامیاني میرمنې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په یوه لرې پراته کلي کې سلګونه نجونې زده کړو ته هڅولي. د هغې زده کوونکې وایي ښوونکي ورته د ښوونځي د درسونو ترڅنګ د تعصب د له منځه وړلو او یووالي فکر ورکوي. دغه استاد خو موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر د افتخار ځای دی چې د لرې ځای څخه راغلی د ناامنه ولسوالۍ ته راغلی د موږ درس ته تشویقي درس راکوي، داسې ښه تدریس راکوي چې موږ خپله تشویقوي، موږ ته درس زده کوي. موږ هم غواړو چې د دې په څېر تدریس ورکړو، شاګردان وروزو، داسې پالنه وکړو. موږ ډېر زیات احترام دې ته لرو او موږ د دې سره ډېر زیاته مینه لرو. موږ دا ډېر زیات تشویق کوو دې ته چې موږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، په آینده کې زموږ څخه یو شی جوړ شي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د عبدالکریم لیسې مدیر وایي د سکینې مهدیار په ورتګ یې ښوونځي کې د ښځینه زده کوونکو شمېر زیات شوی او ښوونځي یې لیسې ته ارتقا کړې ده. جمله 16 نفر 5 نفر از قندهار بود نیامد دیگه اینجا حاضر درس هستن. یه استاد بامیانی رم سکینه که معلوم شد در بولدک اینم تشویق کردم آوردم به استاد ریاضی افتخارانه بسیار با حجاب، با ادب، با دانش، استاد خوب ورزیده‌ای که بیخی خستگی نداره در درس متوجهی. اما استادایی که اینا به افتخار زنانه درس دادن حالا با افتخار درس دادن به شوق. اگرچه در اینجا مشکل هست په کندهاري ټولنه کې چې د میرمنو زده کړې د کلتوري محدودیتونو له امله له ستونزو سره مخ دي، زیاتې نجونې خپلې زده کړې په نیمایي پرېږدي او یا هم د کورنیو لخوا په کم عمر کې له کوزده کېدو وروسته د زده کړو له دوام څخه بې برخې کېږي.